د پښتو لیک لوست درنو مینوالو سلامونه او ښې چارې. مخکې ما تېره ویډیو کې ویلي وو چې تاسو ته په الف خبرې کومه. د پښتو تورو لومړنی توری الف دی او نن به په دې غږیږو چې الف له کلمو سره یو ځای څنګه لیکل کیږي. دغه ټول توري ګوریا د دې نه چې الف مخکې راسي ورسره څنګ کې وي خو بیل لیکل کیږي. دا یې مثال ده لکه الف ب الف ابا، یعنی د ب نه الف جدا لیکل سوی خو نږدې ده ورسره. یا لکه اجا یا انا خو پیژنې چینیا ته وایي. یا اما یا آغا چې خلک محترم ته وایي. فارسي ځپلي پښتانه بیا پلار ته آغا وایي. دغه مثالونه سو. تاسو یعنی چې په هر توري کې الف راغی څنګه راځي د توري نه مخکې د بل توري نه جدا راځي. پوه شئ تاسو اریا؟ دا خو الف چې مخکې راسي په دې خبره سوه. اوس سمون موږ دې ته راځو چې که الف له یو توري نه وروسته راځي بیا له کومو تورو سره یو ځای کیږي. دې تورو پسې له شا چې الف راسي بیا څنګه ورسره لیکل کیږي؟ ګډ لیکل کیږي. ګوره هغه تیر برخه کې موږ ویل چې الف له ب مخکې راغلی بیل ده، خو ب پسې چې له شا راغی الف ورسره ګډ ولیکل سو که نه؟ ابا ترې جوړ سه. یا نور به هم همداسې وي. مثلا الف له جیم نه مخکې چې راغلی و بیل و، خو جیم پسې چې له شا راغی ګډ دی ورسره. یا الف له نون چې مخکې راغلی و بیل و، خو له نون نه شاته چې راغی ګډ ورسره ده. داسې میم کې هم دی. خو بیرته چې بیا الف دی لکه ابا ده، الف چې ب نه مخکې راغلی و بیل و، چې ب نه شاته راغی ګډ ده. اوس بیا چې الف پسې کوم توری راځي به څنګه وي؟ له الف نه بیل وي. لکه ابا ابایي، ابایي چې پښتونخوا خلک یې پلرني ته وایي. دا لکه اجا ده یا اجازه دې نه جوړه که. الف چې جیم نه مخکې راغلی و بیل و، خو چې جیم نه وروسته راغی ګډ ده. اوس بیا چې الف پسې دلته کوم توری راځي به څنګه لیکل کیږي؟ بیل به لیکل کیږي. یا انا وه الف د نون نه مخکې ګوښه و، خو نون پسې ګډ و، خو بیا الف نه وروسته بیا چې بل توری ری راغی یعنی انار ترې جوړ سه. ری څنګه ده؟ بیله لیکل سوې ده. نو دا هغه توري سو چې الف ورپسې له شا راسي ګډ ورسره لیکل کیږي. یعنی یو دی توري سو چې الف ترې مخکې راسي بیل لیکل کیږي، بل دی توري سو چې الف ترې له شا راسي ګډ ورسره لیکل کیږي. ویډیو کې بیا په دې خبره کوو چې ځینې داسې توري هم دي چې الف که شاته ترې راځي که مخته هیڅ یو ځای نه ورسره لیکل کیږي.